سلامونه او نیک هیله احترامات شریف الله عارف یم. نن مې تاسو ته د پیر محمد کاروان صاحب هغه نظم راوړی دی په کوم نظم کې چې د قرآن مجید د 20مې سپارې سورت رحمان ترجمه د هر آیات جدا جدا په شعر او نظم کې کړې ده، په موزون الفاظو کې یعنی په شعري الفاظو کې کړې ده، او زه به تاسو صرف د هغه د نظم الفاظ شریک کما او اولنی یو څو آیاتونه د سورت رحمان او سره د شعر په ژبه کې معنا دا در سره شریکوم چې ترڅو ذهن مې په ښه خلاص شي. خو د ویډیو د اوږدېدو په خاطر باندې دا به ډېره ستونزمنه شي چې هم نظم آیات شریف او ورپسې لاندې د معنا راځي، دا به ډېره لویه ستونزه پیدا کړي. نو د دغې په خاطر باندې صرف اولنی الفاظ بسم الله الرحمن الرحیم هغه داسې دي چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن الله د مهربان، الرحمن الله د مهربان، علم القرآن رازدی د قرآن، او خلق الانسان پیدای د انسان. داسې په موزون الفاظو کې تللی دی. نور ورپسې د فبأي آلاء ربکما تکذبان چې دې آیات راورسېدم نو بیا دا ترجمه هم درته کومه، خو سر نه ورته وایي چې الله د مهربان، رازدی د قرآن، پیدای د انسان، قوت یې د ورکړه د خبرو د بیان، علمه البیان. کلمر د کسپوږمۍ د الشمس والقمر په نظم د روان، کستوری دی کونې سجدې کا د سبحان، والشجر یسجدان دغه آیات شریف. او اسمان یې ودرولی او میزان یې اویزان، دا ځکه چې څوک ونه کا تیری له دې میزان. دا ومنئ په ځان انصاف کوي په وزن کې نه تله کې تاوان، هواری د ځمکه بس لپاره د انسان. په ځمکه کې میوې دي خرماوې خوږې دي، نورې ډېرې ونې اغوستې یې څرمنې، او له پاڼو له دانو یې خوشبويي کړي د ریحان. نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان. دا دی فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان. د خټو له خمیره یې جوړ کړی دی انسان، د اور له سرو شغلو یې جوړ پیری په نوم د جان. نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان. فبأي آلاء ربکما تکذبان. مولا د شرق او غرب د بې له شکه بې ګمان، مولا د شرق او غرب د بې له شکه بې ګمان. نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان. د دوه لوی سمندرونه یې دي څنګ تر څنګ روان، دوی نه سره ګډیږي او پرده یې د ترمیان. نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان. فبأي آلاء ربکما تکذبان. او راوتې له بحرونو مروارید دي او مرجان، نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان. روان یې په بحر کې بیړۍ د غره په شان، روان یې په بحر کې بیړۍ د غره په شان. نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان. دا څه چې دي موجود پناه کیدونکي دا ټول، یوازې به وي پاتې بسم الله عظیم الشان. او نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان. یوازې به وي پاتې بس الله عظیم الشان. نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان. سنبال چې په وجود دی که اسمان په اسمان کې که په ځمکه کې، سنبال چې په وجود دی که پاس دی په اسمان کې که په ځمکه کې موجود دی، پوښتنه د هر کار کوي له ربه هر زمان. نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان. په ډلو د پیریانو سره د انسانانو، ډېر ژر به در اوزګار شو مونږ حساب ته په یو آن. نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان. فبأي آلاء ربکما تکذبان. پیریانو انسانانو که تاسې تښتېدلی شئ له پولو له بریدونو له ځمکې اسمانونو، نو هله یې منډه واخلئ
خو نشئ تښتېدلی مګر وتښتئ په توان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان فبأي آلاء ربکما تکذبان نازلې به پر تاسو کړمه سرې لمبې د اور له جوشه خوټېدلې ویلې مس کومک به مو یو بل ته سره ونه رسي هېڅ له ویرې به اخته وئ بس ایله په ویر د ځان له ویرې به اخته وئ بس ایله په ویر د ځان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان فبأي آلاء ربکما تکذبان چې کله څیرې ویرې یو ناڅاپه شي اسمان چې ښکاري لکه ګل سور لغړن یا تکه سره څرمن یا سره له جوشه تیل وي خوټېدونکي د ښوون پړقېږي له هیبت د لویې ویرې په طوفان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان فبأي آلاء ربکما تکذبان او مجرم به په اسانه له څېرې نه پیژندل کیږي مجرم وی په داسې یوه ورځ به د ګناه او د نقصان پوښتنه چیرې نشي له پیري او له انسان دا ځکه چې الله ته د دوی هر څه دی عیان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان او مجرم به په اسانه له څېرې پیژندل کیږي له پښو او له ویښتو به په هیبت شي اویزان نو کوم نعمت به وګڼئ فرمان درواغ د رب منان خو چا چې د الله منلی امر او فرمان او ځان یې وساتلی له ګناه او له عصیان په برخه به یې شي دوه جنتونه عالیشان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان جنت کې به وي څانګې څانګې ونې د ښکلا له سیوري له میوو به یې خوند اخلي جنتیان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان په دې دوو جنتونو کې به دوه چینې بهیږي د کیف ډکې اوبه به یې هر چیرې پیدا کیږي لذت او برکت به وي مدام پکې روان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان او جنت کې به دا هر ډول میوه جوړه وي جنت کې به دا هر ډول میوه جوړه وي خوږوالی به یې هیڅ په دنیا نه وي کوم انسان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان تکیه د جنتیانو به وي جوړې له ورېښمو میوې یې چې زړه غواړي وررسیږي به په آن او نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان میرمنې د ښکلا قمر جمالې به پکې وي د ښکلو حیاناکو سترګو والې به پکې وي پخوا به کوم پیري د دوی جمال نه وي لیدلی او نه به یې لمن ته لاس ورتیر وي د انسان او نه به یې لمن ته لاس ورتیر وي د انسان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان جزا د احسان بل څه نه مګر چې د احسان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان له دې دوو جنتونو شته نور هم د دوی په شان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان له ډېرې شینوالۍ نه به تک تور وي نمایان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان په دې دوو جنتونو کې به دوه چینې خوټېږي یو بیل شان لذت به وي مدام پکې روان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان او مدام به د خرماو د انارو وي دوران نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان او هورې به پکې وي ښایسته د ګل په شان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان خیمو کې به وي هورو په حیا پټ کړی ځان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان فبأي آلاء ربکما تکذبان چې نه به وي لمس کړی کوم پیري یا کوم انسان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان و څنګ ته به یې ایښي وي ښایسته شنه بالښتونه په ښکلي فرش به ناستې وي په ډاډ په اطمینان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان او د ډېر برکتي ستا د رب نوم عظیم الشان څښتن دی د عزت او د جلال او د اکرام دا د پیر محمد کاروان صاحب هغه شعرونه چې سورت رحمان یې آیات په آیات ترجمه کړی دی او شاید ما یې د ویلو او د ادا کولو سم حق نه وي ادا کړی د هغې بخښنه غواړم که د چا هم په زړه کې د دې آیاتونو ترجمې په هکله شک وي نو
لاړ دې شي او تفسیرونه دې ورپسې وګوري، خصوصا عزیزو تفاسیر ترجمه په ترجمه. نو انشاءالله د خو یې لږ الفاظ موزون برابر کړي دي، نو کو ټکی وړاندې وروسته د ترجمې غلطیږي هغه به دا نه وي چې خو د دې الفاظو دغه د شاعریت ځانګړتیا یې ورکړې ده. نو ماشاءالله ډېره ښکلې ترجمه وه، تاسو سره مې شریکه کړه چې تاسو ترې هم مستفید شئ. دا ویډیو مخکې شیر کړئ، چا چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه.